مونځ د وخت نه واوړېدو د عذر د لاسه او ته بیا قضا راوړي نو څنګه به یې راوړي؟ اوس دا مسله ته هم بیانوي. او په هغې کې حدیث د جابر رضی الله عنه راوړی دی. موږ یو درس دوه مخکې ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خندق د غزا په دوران کې مازدیګر مونځ هغه لیټ شو. هغه حدیث یې راوړو خو دلته لږ تفصیلي دی. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه. هغه وایي چې أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. وإذا خندق پورز کله چې غزا کېده عبارت کې تفصیل مخکې تیر شو. راغی عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما غربت الشمس نور ډوب شو. نور د ډوبېدو نه بعد راغی. فجعل يسب كفار قريش. نو د قریشو کافرانو ته بدې ردي ځکه چې دا مونځ د ابوی د لاسه ترې لیټ شو. هغه حدیث کې څه چا وي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دلته څوک لګیا دی؟ عمر رضی الله عنه لګیا دی. وقال یا رسول الله، او دی وویل الله پیغمبر ته، ما کدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. یا رسول الله د مازدیګر مونځ رانه دومره لیټ شو، موقع میلاو نه شو د کولو تر دې چې نور یعنی په ډوبېدو شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل والله ما صلیتها، زما دې په الله قسم ما هم نه دی کړی. یعنې ټول لیټ شوي. خو ولې دوی دا مونځ لیټ کړی؟ دوی د مونځ په ټیم ولې نه کو؟ د صلات الخوف مسله نه وراغلې. دا ما هلته بیان کړی وو چې دلته دا سوال کیدی شي چې دوی د یېرې هغه مونځ ولې نه کوي؟ صلات الخوف ولې مونځ پرېښودو لیټ کو دومره؟ نو جواب د هغې دی چې دې وخته پورې لا د صلات الخوف مسلې نه وي بیان شي، خو وروسته بیا الله بیان کړي. نو دی معذوره دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم معذوره دی، صحابه کرام. وی فقمنا الى بطحان، موږ د بطحان علاقې طرف ته ورغلو چې دا یو وادي ده، خوړ دی په مدینه کې. فتوضأ للصلاة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه دپاره اودس چاردام وکړو. وتوضأنا لها، او موږ هم اودس چاردام وکړو. فصلى العصر بعدما غربت الشمس، نو د مازدیګر مونځ یې وکړو وروسته د دې نه چې نور ډوب شوی. ثم صلى بعدها المغرب، بیا د هغې نه بعد د ماښام مونځ وکړو. اول یې مازدیګر وکړو، بیا پسې څه وکړو؟ بیا پسې ماښام وکړو. دلته یو څو اهمې مسلې د حدیث کې دي. اولنۍ مسله هغه دا ده چې د چا نه مونځ پاتې شو او دی معذوره و، نو دی دا مونځ بیا کولی شي او کوي به، لازم دی. خو چې کله دی معذوره یي، عذر ورسره یي، بې عذره چې څوک مونځونه پرېږدي، دا مسله ما بار بار بیان کړې ده، هغوی که زر پیرې قضا راوړي دا مونځ الله نه قبلوي. دلته هغوی سره عذر دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته هم وویل په خپله هم دا مونځ بیا وکړو. بله مسله دلته اهمه چې کومه زه بیانوم هغه ده چې کله د نه مونځ پاتې شو د یو عذر د لاسه، او هغه عذر ختم شو، چې څنګه ختم شو دا مونځ به بیا کوې. او دا مسله کمزوري ده چې ته به انتظار کې سبا بیا دې مانځه ته، سبا دې مانځه ته به انتظار کې، یا هر مونځ به د خپل مانځه سره وګرځې، ماښام د ماښام سره او سهار د سهار سره. دا کمزوري مسله ده. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، زموږ دپاره نمونه ده. هغه دا نه دي ویلي چې زه مازدیګر مونځ پرېږدې سبا به یې راوګرځو. صحیح ده، شریعت کې به هم دلیل نشتی او عقل هم دا وایي چې سبا څه پته لګي، سبا کېدی چې زه مړ یم، دا مونځ خو زما په ذمه پاتې شو. نو دا کمزوري مسله ده چې مونځونه پرېږدي. بعض پکې لا څه کوي چې د حرم ته راشي د ملک نه، نو دا نښتې به یې مونځونه به کوي او کوي به او کوي به او کوي به. لکه ته لږ بریک پکې واله، لږ صبر وکړه. دا چې ما باندې پخواني مونځونه دي هغه بس کوم.
د مرضۍ دین دی مونځونه پاتې شوي دي او 5-6 کاله بعد یې کوي په حرم کې العباس خو پکې دا وایي یو مونځ په 1 لاک دی نو چې یو مونځ دې وکړو په 1 لاک شو نو څومره مونځونه پکې دننه رالو یا قضا مونځونه ټول رالو داسې دین نه مذاق جوړ کړی او بعض پسې هغه د روجې په آخري ورځو کې قضا مونځونه راګرځوي چې هغې ته قضا عمري ویلی کېږي په یو مانځه کې داسې ډسکاونټ یې پکې جوړ کړی دی چې ته ټول کال مونځ مه کوه په دغه د رمضان اخرنۍ جمعې که څه وي اخرنۍ جمعې که څه داسې ورځې ما ته پته نشته او پته راته الحمدلله په دې نشي ځکه چې دا مسله په شریعت کې نشته نو څه چل به وکړي مولوي صاحب وایي ورو قضا عمرې وکړي 2 رکعتې که څه وي لکه هر مونځ پسې مونځ کوي مازدیګر پسې مازدیګر او ماښام دا ټول قضا عمري شو ټول راوګرځي بس ډډه ولګوه وایي بیا به په روژې کې ورسره ګورو نو داسې مذاق جوړول دي د دین نه یو سړی معذوره دی مونځ ترې پاتې شو او چې د مانځه سره عادت یې که نه دی د هغه وخته پورې نه په سکون کېږي چې څو پورې ده دا مونځ کړی نه څنګه دی پرېږدي مونځ سبا ته لا بل پکې کال ته پرېښودی چې زه بیا به په روژې کې ټول راوګرځوم نو یو خو دا مسله یاده کوي چې مونځ به کله راګرځي چې کله عذر ختم چې څنګه عذر ختم شو مونځ به راګرځي بله مسله یاده کوي دا ډېره اهمه دا کومې مسلې تاسو ته نن بیانومه دا د علماو دي که نه صرف مونږ ته راځي هر چا دي اوس که یو سړی وایي چې ما باندې د مانځه مسله نشته نو هغه بیا جدا خبره هغه ته مونږ سره او چې یو سړی مسلمانی او بالغی او عاقلی نو په هغه مونځ لازم دی دا ټولو ته راپېښېږي او ټولو ته عذرونه راځي مونځ دې کله پاتې شي بله اهمه مسله هغه دا یاده کړي چې د مانځه قضا چې راوړي په ترتیب سره به یې راوړي لکه د یو سړي نه مازدیګر ماسپښین مازدیګر ماښام مونځ پاتې شوی نو دا نه چې دی به ماښام وکړي بیا پسې مازدیګر کې بیا ماسپښین کې نه شروع به د څه نه وکړي ماسپښین ماسپښین مازدیګر ماښام دلیل بې دا دی اولنی مونځ یې کم یې وکړی مازدیګر بیا یې ماښام وکړو الا یاده کړه الا دا چې د دې کوم مونځ چې په هغه ټیم کې حاضر دی د هغې وخت ختمېدو والی نو هغه به مخکې کړي اوس دلته نور ډوب شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قصه کې او واقعه کې نور څه شو ډوب شو آیا نور ډوبېدو سره سمدست د ماښام د مانځه وخت ختمېږي نه ماښام د مانځه وخت کوم ځای پورې دی دې مخکې ورځو کې ما به چې څو د اسمان د کنارو کې او د غاړو کې د سوروالی کله ختم شو نو د ماښام د مانځه ټیم ختم شو دا سره پاسه ګینټۍ نو ټیم لا شتي نو چې ټیم شتي مازدیګر مونځ یې وکړو بیا به څه وکړو ماښام اوس یو سړی دی بالکل آخري وخت کې دی د ماښام دی او مازدیګر ورته هم پاتې دی او ماښام ورته هم پاتې دی کوم یو به مخکې کوي ماښام به مخکې کوي ځکه که دی مازدیګر مخکې کړي نو دواړه دې قضا کېږي مازدیګر خو دنه قضا شوی دی او ماښام ته هم قضا شو ځکه چې وخت ختم شو نو دغه ټیم کې بیا دی د ماښام مونځ مخکې کړي ځکه چې وخت ختمېدو واله دی او مازدیګر به وروستو کړي خو که چېرته وخت وي نو بیا به هغه غیب مونځ کوم چې د ده نه قضا شوی دی هغه به رامخکې کړي په دې حاضر مونځ باندې ځکه چې د هغې لا وخت شته پوه شوې په دې مسله بله مسله د حدیث نه دا راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته وویل رضی الله عنه والله ما صلیتها زما دې په الله قسم ما نه دی کړی دلیل دی په دې باندې چې کله ناکله قسم ته خوړی شي بغیر د دې نه چې تا نه څوک قسم وغواړي هېڅ خبره نه شي لکه دې ځکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي ته قسم وخوره او قسم وخوړه نو دا غلطه خبره ده بعض وایي چې بالکل قسم نشي خوړی بې وجې نه منه د دې نه راغلې ده چې سړی ډېر قسمونه خوري
او په مخه یې دغه عادت وي دې نه منع راغلی دروغو باندې قسم دې نه منع راغلی کله نه کله سړی هسې قسم وخوري بغیر دې نه چا ته غوښتلی دی کې څه حرج نشته او اگر رښتینی نو په دې کې هېڅ حرج نشته دلیل پې دا دی